ارزونه داسې وي چې په هغې کې انتقاد هم وي او په هغې کې ستاینه هم وي. له ارزونې سره سره به په ډېرې بخښنې سره ستاینه وکړم، بیا به ارزونه وکړم. ظلمیار صاحب ستاینه به په لومړي سر کې د جناب احسانمند صاحب وکړم، فقط په 3 ټکو کې. د احسانمند صاحب زحمت، د احسانمند صاحب خدمت، د احسانمند صاحب انسانیت. لومړی احسانمند صاحب زحمت مثال در کوم. پرون ګرده ورځ، که ګرده ورځ نه وه نیمه ورځ مخامخ ناست، ما او احسانمند صاحب د دغه لاسپیکر پسې ګرځېدلي وو. دا مې خوښ دی، دا مې خوښ نه دی، دا ښه راځي، دا ښه نه راځي. دومره زحمت چې دې تېر کړی دی یو الله ته معلومه ده. ورسره په ضمن کې د احسانمند صاحب خدمت، لسګونه کتابونه، سلګونه مقالې د هغه په خپل ځای، خو د 314 غونډې را رسېدل دا لوی خدمت دی. په ویاړ یې چکچک وکړئ. په انسانیت کې به فقط یو مثال درکم، کتابونه پې لیکل کېږي او هغه دا دی چې مبنګ او تاسې نن د روح افزا شربت وڅښلو، دا یم غټ انسانیت دی. راځو د ارزونې په رابطه باندې د ترنم ټالو. ښه ترنمونه وشو، ډېر ښایسته وشو، ښه شعرونه وویل شو، ډېر ښایسته وویل شو، خوندور وویل شو. لومړی زه که څه هم غونډه شروع شوې وه چې رالمه، د سر نه به مې بعضې نقاط ځان سره نه وي نیولې، خو سره د دې هم زړګی صاحب ترنم وکړو، ډېر خوندور ترنم و چې زه رالم، ډېر زبردسته ترنم و. داسې فکر وکړه چې زمونږ د پردیس صاحب او د دلدار صاحب او سره د ټولو ترنم خانانو تنده یې راماته کړه. په ویاړ یې چک وکړي. زمان صاحب شعر ویلی، زه به فقط د زمان صاحب په رابطه دومره ویو چې زمان صاحب د هیواد ادبي بهیر پیر محمد کاروان دی. یو شعر چې څوک په شعر پوهېږي، د زمان صاحب شعر زړه ته کوزېږي، په زړه کې لاره پیدا کوي، هلته ځای نیسي. په ویاړ یې چک وکړي. محبت صاحب ترنم وکړو چې د ترنم تندې پوره راخړو بکړه، خوند یې وکړو، خوند مو ترې واخیستو. په ویاړ یې چک وکړئ. دا چې نومونه مې ځان سره یاداشت کړي دي، په قوارو یې نه پېژنم. یوازینۍ خبره به دا وي چې یو خو به زه ډېر کم راځم، او بل دا دی چې دا نوي دي چې نوی سړی دومره ښایسته په مینه راځي او دومره ښایسته ترنم کوي، دا د ویاړ ځای دی. همدغه شان اولګل صاحب په پیل کې او په پای کې 2 ځل ترنم وکړو، ما ته ډېر خوند راکړو، ډېر ښایسته ترنم یې وکړو. کور یې ودان، مننه ترې کوو. بهتاب صاحب هم چونان ښایسته ترنم وکړو، خوند یې وکړو، او حنجره او مرۍ دې لا غښتلې وي. همدغه شان حسن خیل صاحب ډېر ښایسته ترنم کوي، همیشه یې زه فالو کوم، خوند کوي، ډېر خوندور ترنم یې وکړو. په ویاړ یې چک وکړئ. دا چې وخت کم دی، ما مخکې ویلې د ارزونې په ځای ستاینه به ښه وي. نن د ستاینې ورځ ده، ډېر خوندوره وه. سمکانی صاحب خو جلا انداز لري، ما ته هم ډېر خوند راکوي، خوند یې وکړو او ښایسته ترنم یې وکړو. کور یې ودان. همچنان یوه ستاینه به بله م وکړم او پوره به یې وکړم. الله دې احسانمند صاحب زموږ د سره نه کموي. که چیرې کومه ورځ غیر حاضر وي نو ورخطا کېږئ، ما مصور احسانمند شته، د پلار تشه پوره ډکولی شي. په ویاړ یې چک وکړئ. ویاندویانو ښایسته ویاندویي وکړه، خو دلته به بیا زه دغه خبره وکړم. اخره کې نور بیخي د مانځه وخت پوره کېږي. زه د حماسي صاحب د ترنم ډېر علاقهمند یم. دا چې د ترنم په ورځ حماسي صاحب ته د ترنم وخت نه رسېږي، دا د اصولو نه مراعات کول دي. هیلهمند یم چې په آینده کې که د یو شعر اجازه ته چاته ورکول شي، یو شعر به یې ووایي، که د 2 ورکول شي 2 ووایي، او که بیا راغوښتل کېږي د هغې به تقاضا وي، هغه دې بیا راوغوښتل شي. په پای کې احسانمند صاحب ته د خدمت د لا بریاو دعا کوو. رب دې راته ژوندی لري. یوه وعده به کوو، مظلوم یار صاحب
ځینې ملګري نور دي په شمول د دغمان صاحب په ضمن کې حماسي صاحب هغه ملګري چې په ساده اصطلاح باندې دلته سینر دي هغوی به ما سره وعده کوي چې د احسان مان صاحب په ویاړ به یوه شانداره غونډه نیسو غټ غټ لیکوالان به راغواړو غټ غټ شاعران به راغواړو پر ده به پوره مقاله لیکو ټوله به دلته بیانو شعر به نه وي او ستاینه به کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأخباره عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين